موده وړاندې د نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې د برخوالو شمیر یې څه باندې 3000 تنه و. په سږني کانکور کې له خوست څخه 10 مخکښ زده کوونکي د لوړو نمرو په قطار کې راغلل چې په دغه ولایت کې لومړی ژمن راډیو ټلویزیون، ایوبي الشفا روغتون، د ځینې خلو سیمې ځوانانو او وروسته بیا خوست اطلاعات و کلتور ریاست معنوي تقدیر کړل. د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وویل چې د راټولیدنې موخه نور زده کوونکي زده کړو ته هڅول دي. په خوست ولایت کې مو د لاسو مخکښو زده کوونکو هغه زده کوونکي چې د کانکور په سږني امتحان کې لوړ نمرې اخیستې وې د هغو ته مو تشویقي برنامه نیولې وه. دا برنامه موخه همدغه وه چې همدغه ځوانان او د دې په شان نور ځوانان وهڅېږي چې خپل استعدادونه لوړ کړي او خواري وکړي چې په لوړو نمرو کې راشي. په کانکور کې بریالیو زده کوونکو د ټولو هغو ادارو چې د دوی د استعداد ستاینه کړې مننه کوي او د خپلو خوښو پوهنځیو ته د بریالي کېدو کریډیټ بیا استاد شبروز پکتین ته ورکوي. په راتلونکي کې داسې تشویقي برنامې کولی شي لکه هغه شاګردان چې همدا اوس کال د کانکور په آمادګۍ کې لګیا دي د دغه ډول شاګردانو لپاره یو ډېر مهم رول لوبولی شي چې دوی هم په کانکور کې د خپلې خوښې پوهنځي ته لار ومومي. په لومړي قدم کې خو زما خپله کورنۍ وه چې زه یې ډېر تشویق کړم په دا ډول اقتصادي مشکلاتو کې زما ملاتړ وکړ. په دویم قدم کې د خیرناس خصوصي عالي لیسې څخه سخته زیاته مننه چې موږ ته یې 8 کاله د درس ویلو او همدارنګه د لیلیې سیستم برابر کړی و. او په وروستي قدم کې له استاد شبروز پکتین څخه سخته زیاته مننه چې موږ یې تر دې مقامه راورسولو. په روان کال کانکور ازموینه کې تر ټولو لوړه نمره د کابل اوسیدونکي اتل خان چې 359 اخیستې وه او د کابل پوهنتون طب پوهنځي ته یې لار پیدا کړه.